सिलेंडर सगळे دا سلندر میروړی چې چاره بجلی بوتلې دا کې ډسکو نه نو په سلندر ګیس هم نشته ګیس هم نشته او بجلی هم نشته دروازه ځان له مزدوري وکړو او زم چې د شپې مې بیا را خانان کورونو ته بوزي چې سیته پروت هم خوي واو یار دا راته وایا قرباني دې کړې قرباني مې کړې او غوښه مې وغوړه هغه نه خرابېږي ځکه راوته غوښه ډیران ته لاړه سی به الله دې در باندې خپل رحم وکړي او دا غوښه چې کم د غریبو حق ته غیزر در ورکه اوس به دې دا سلندر میروړی که انتشار زیاتېږي بیا پټاوم او د دې ځای مقامي سړی ما که څوک یې رانه کټ کولی شي کټ دي کړي زما پریز دا احتجاج خو شروع دی بټن دباو گوشت بچاو والا احتجاج شروع دی که د ربونه بېګاه داسې بجلي نشته او نن چې کوم دی دویمه ورځ ده نه ګیس شته نه بجلي شته بعضې خلکو خو درې څلور قربانۍ کړي هغوی ته بجلي نشته دغه غوښه هغوی ته خرابېږي خو هغوی ته د درخواست کوم چې دا غوښې مو راوباسئ او دا فوراً په غریبو کې تقسیم کې دا آپ کے لاکم مخلوق دے تمہارے توبہ ہی نو دا دکاندار بم ډیر خوشاله شوی او دا کده سی رنگ یا خسته دی جواب مې چې خدایا پهلوانا احتیاط کوا مړه مکینا پکې مکینا څه ضرورت بیا ورخیږي It is smart people. God have mercy upon us. No. شیر تھا ये क्या न्यूटन से तो मुसलमान हुए ये नीचे कैसे आया ऊपर भी तो जा सकता था जमीन में ऐसा क्या है जमीन ने इसे खींचा है खैर मुझे क्या अल्हम्दुलिल्लाह دا فیصل آباد کې کوم شرکت موټر چپه شوی و نو چور نه خطی دی دا مسلمانی ده دا وګوره څوک چې ځان ته څومره وړلی شي بار وړلی شي بس دا د چورې نه خلاول लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज करा ये आगे ना देखो भाई उधर चले जाओ जरा एक मिनट कराची से लोग अंदरून में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज करा यार बड़ा बेगैरत आदमी उधर भाई उधर चले जाओ कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं क्या कर रहे हैं बीबी उधर चलिए एक मिनट रुक जाना कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई इधर से चले जाओ ना यार एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब इंडस भड़वे साहब ने देखो और तो देखो हमारा साथ कराची से लोग अंदरून क्या देखो कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क हाउस کې ورته شیر راخوشي کوخه ټایګر یې ورته پرېښودو پکې تخته پاله کاکا قد چیک کوي اوس به دې کې سړی سوي دا واحد انټرویو چې دا به زه داسې کوم
تپوس نه کومه چې د خپې نه ته مصره 16 لمبر دی جی 14 لمبر نو ته خو چې چمیار لور شو خو د دکان او دانګي چې په د ګوبا ست چې لګوم قدرمنو تاسو کته شه د انځر لاله 14 نمبر کې سیوا دا تاسو کته شه اوس پته خبرو کوم الله تعالی د تندر نو د انځر لاله د چپړې د غزار نه ساتل هم کې خدای راځي کې پدې چوالې کړه په پوس مارټم کې هم ډاکټران وایي چې خدای پاکه دا ریل والو دا ټرک والو دا کم کسان چې ولاړې کلهغونې کینې نو دا نور کسان به کینې نه وای شور به نه جوړیږي او که څوک نه کینی مهرباني وکړئ چې تاسو به ورته کینې نه وایئ بس چې نه کینی خو نه به کینی کیدای شي په چا دانۍ څه پته لګي ډېرې خبرې کیدای شي لختي کې را خوشي شوي دي قد اعظم بم خیرانی چې دا څه غلوله مې پاکستان آزاد کړی دی دا اواز ایډیټ شوی دی او که دا رښتیا هم د دې خپل اواز دی تاسې پکې سوی وای ما ته خو داسې ایډیټ غوندې ښکاري لکه اواز یې چې پې ورچولی زمونږ یو خبره ده جی رکشاوانانو تاسې ته وای ښه یاره جی بس زما د خولې دا بیان دی زه یم چې په کلي کې څوک هم لوپر شي او بدعمله شي بس زیړه رشکه ولوالي دی د جنګونو نه هم خلاصي دی د جګړو نه هم خلاصي د 1 کروڑ روپو ګاډي ته به یې مخې ته راکټ کي ته راشه زما ګاډي وګوره ټول هم د رشکو داغي کړی دی یاد کوئ زما خوښه ده وروره زما اخرنی واده دی دې کې زه ډولکی ونه وم چمبه ونه وم ډز پکې ونه شي امارت ما سره نه چلېږي مهارت ما سره نه چلېږي ډولکی غواړي واده کې تاسو به خامخا دعوت کوم چې ستاسو د کلي نه راځي نو ولې نه دعوت کوئ یار تاسو به راځئ وروره څوک به لوښی وینځي څوک به بل کار کوي زه خو به شاویم که نه دا سال دی دا داسې روان دي ما پاکستان کې ټیم ښکاري دا هغه فوجي تمرینات کوي راورسېدو که نه خدای والیا او یو ودک می یو شپږ کاله ساتي جنګي کار چې وې سم جنګي دې نه خوخي نه مړه زما د کوم جنې یو شارو کلی کا درتلې نشم شرم دی اوړه می پر کوټي لګ ګرم رکوټي لګ ګرم دی یعنی په دې عمر کې په سپینه ګیره وارم چې ته اصلاح نشوې او الله درته هدایت ونه کړو یعنی اخره خاتمه د ختمه ده خرابه ده جوزف زما ورور د ورور ژوند خو دې بچ شو خو هغه د واده کولو قابل پاتې نه شو ورځلموش جان بازا زما ورور خو دې د سامان نه خلاص کو دا به زه د پاکستان نه خلاصو ظالمه منم دې ډیلاګ یې دې منم کله دې چې واده په خپله خوښه وي څه شاو اوسګارې کني نه لانی موزګار سټیم اوسګارې پروستو تقریبا سټیم زه دې کار کوم نو سونه وخت به لګي یو 10 منټه مې لګي 10 منټه به لګي ښه ډېره مهرباني دا واسه راشه خیر دی 10 منټه پس باندې بیا تاسو خاجي دا له بس دا جامو ته دا شي قیامت ته ولا د سلام ټیم نشته واخه راوچته کړه
उधर का शर्मोल की उधर का शर्मान दे ते कतो हम गदर डोड़े पड़े निकाल نه شوي او دا د خیرن بچي وته وي ایزیلوټ د توکم مور ته دې ایزیلوټ کړي پلار ته دې ایزیلوټ کړي او عید خو را روان دي د رضا کې تحفه کې سب ظالمه چرته پلار له سپلای راوړي مور له چرته یو لوپټ راوړي ها ماما خو نشته بیبي نن مې د لسم شعر راوړی مسلمانې دواړه سکو سکونه خوري او د انګریزانو هغه پیښې مو سره کوو دې نه به پسې یو چس کو خو د هغه د چس پتې نه وباسې ګورې ښه سرخوړلي راځه که نه د بیبي غوږونه تیز دي دا راځه مورګه کوټې ته شه غېږه مه کنه دا دی دله مې راغلو راځه خاونده راځه خبره درته کومه خبره مې ته دا کوله د دې کبابونه به پلاچه پلاچه نه وباسې ښه که پلاچه پلاچه دې ترې ویستې نو ګورې بیبي د کابر غوږونه دي او د بوتل نه خو به بیخي چس نه وباسې دا زمونږ د علاقې کباب دي که نه دې کې چې دنیا څه ګن بلاله دې کې اچولي ټیپر مولۍ هلک ساده هر څه پکې وراچوي بسمړ ما خو داسې خبرې د خدای نه مخکې کېنه چې کلو ګزر خو وږي شوي دا خو ورې خرچې دي تا باندې زه ګډ د چیلو لږ مې روان دلته هغه کوم سیند دی هغې ته به دې بوځم دریای کابل ته دې بوځم چپ دا شی چس ونیسي ښه باندې دا نه چې داسې کې هغوی خواستم داسې خلک چې درته هلته ګیلاسونه چغې مه وه چوپ شه زه پټ رالم سره ښه زه پټ رالم خوري پاسه ته پاسه څه چلو ته را پوزه راکړه بیا دې څه چلو وکړو چې پوزه راکاږم د خدای مسلمانې تاسو کوم بین دی د چی د کباب نو کباب دلته څه کوي او د پېښور نه دلته بین راځي نه د خدای مسلمان غټ اختر ته خو لا شپاړس ورځې پاتې دي ما یې خو چاته په ګاونډ کې چاته چا کباب پخ کړي خورې دا بین چې دی که نه دا زمین د کور خالی نه ته پسه ته راځه شینا به ښځې د کباب وروړي ما ته پته لګي راځه ما ته ښه نو پوزه یې قوي وه او بوی راکش کړلو ملګرو دغلته یو مچ دی زه رانیولی یم او ډېرې په عذاب کړلم دغه دی که ښکاري درته که نه د ریکارډینګ یې پوه نه کړم نو زه دا ریکارډ ختم کوم زه به تا سره ګورم اوس دلته راغی په هر صورت که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورته ورکئ او اکثره ملګري راځي ویډیو ګوري او چینل نه سبسکرایب کوي نو چې ویډیو ګورئ چینل در سره سبسکرایب کوئ تر څو موږ لا تشویق شو دغه لایک چې دی دا زمونږ یو ډول موږ ته حوصله راکوي تشویق راکوي او موږ هم زړه غواړي چې نورې ویډیوګانې جوړې کړو تر هغې چې بله ویډیو جوړوم او بیا ستاسو خدمت ته راځم په الله مو سپارم ښه وخت ښې چارې